أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم نن به په پیج 109 باندې 3 نمبر کنسټرکټډ ریسپانس کوېسچنز چې دی دا بکو صحیح ده کنسټرکټډ ریسپانس کوېسچنز چې دا په تیرو ویډیوګانو کې هم ما ویلي دي چې کنسټرکټډ ریسپانس کوېسچنز چې دی دا کم کوېسچنز ته ویل کېږي یا دا څه ته وایي دې باندې به امید ده چې تاسو پوهه یې صحیح ده په دې کې دلته کې کنسټرکټډ ریسپانس کوېسچن ملګرو دا یو پیره تاسو ته بیا ریوایز کوم داسې سوالات چې د هغې جواب د خپل سوچ په نتیجه کې چې دی نه هغه لیکلي ماشومانو له په خپله باندې هغو د دې جواب چې دی نه هغه جوړی او لیکي په خپلو الفاظو کې ځکه چې د دې سره ته لکه څنګه چې موږ په ایم سی کیوز کې موږ له چایسیز راکړي مختلف چې یاره په دې کې یو خامخا تاسو صحیح کوئ ځکه چې په هغې کې یو صحیح نو دا داسې نه دا داسې سوالات دي چې د دې جواب به موږ په خپله باندې جوړو او لیکو به مطلب د ماشومانو نه موږ دا سوال وکړو لکه په دې کې دا 1 نمبر چې دی دې ته تاسو ګورئ وایي Two ring magnets are shown on a wooden stand. The upper magnet rises up and is suspended in air as shown in the figure. Why does the upper magnet float in the air? A number. See the B number base hoy. Label the N and S poles of the magnets. و یو دوه رنګ magnets چې دي په یو wooden stand باندې هغه پراته دي صحیح ده لپاسه چې دا کوم رنګ magnet دی د په بره باندې رایز کیږي مطلب دی ښکته نه راولیږي او د دغه شانتي په هوا کې دلته کې سسپند دی ولاړ دی صحیح ده نو ولې او بیا وایي د دې ان او اس پولز چې دی نو د هغې تاسو نشاندهي وکړئ ان او اس پولز په دې کې چې دی نو هغه دې ته ولیکئ معلوم کړئ صحیح ده نو داسې دا یو تپوس دی اوس د دې جواب به موږ په خپلو الفاظو کې لیکو جوړو به صحیح ده نو دې ته که تاسو ګورئ دا رنګ میګنټس چې دي دا یو په هوا کې فلوټینګ کوي او دا بل ورته دلته کې په ویښ کې پروت دی نو دا یو په هوا کې ځکه فلوټینګ کوي دی ځکه ښکته نه راولیږي چې د دې دواړو لایک پولز چې دی هغه یو بل ته مخامخ دي صحیح ده مطلب یو شانتي پولونه یو بل ته مخامخ کړي دي نو تاسو ته پته ده چې یو شانتي پولز چې دي هغه یو بل ریپیل کوي مختلف پولز چې دي هغه یو بل اټریکټ کوي او یو شانتي پولز چې دي یو شانتي قطبونه چې دي هغه یو بل ریپیل کوي نو د دې دا یو شانتي پولز مطلب یا نارت یا ساوث چې کله موږ یو بل ته مخامخ کړو نو دا به یو بل ریپیل کوي نو په دې کې دلته کې لیکلی دی ان مطلب د دې دا پول چې دی دا اوټر طرف ته دا ان پول دی صحیح ده نو مطلب دا شو چې دا لاندې د دې څه دی دا لاندې پول چې دی دا د دې اس دی صحیح ده نو د دې یو دا هم اس دی صحیح ده مطلب دا هم اس دی او دا هم اس دی نو دا دواړه یو بل ریپیل کوي او دغه ان دی نو دلته کې به هم موږ ولیکو ان صحیح ده نو دا لایک پولز د دې دا بهر سیټ چې دا هم لایک پولز دی او دا دننه طرف ته چې دا هم لایک پولز دی اوس که دا فرض که موږ داسې کو دی بل شانتي کو دا ان ولا لاندې راولو دا به بیا یو بل راکاږي ځکه چې یو اس او ان یو بل ته مخامخ شي نارت او ساوث نو دا بیا یو بل اټریکټ کوي او چونکې دا یو شانتي پولز دي نو دا به یو بل ریپیل کوي او دا د دې د ریپلشن دا پاور چې دی دا د دې لپاره کافي دی چې دا په دې ځای کې سسپند پاتې شي مطلب ښکته راونه ولیږي صحیح ده نو دا د دې A او د B جوابونه کم نشاندهي چې وه د پولز هغه موږ وکړه او تاسو ته ما وویم چې دا ولې په هوا کې دغسې سسپینډ ولاړ دی صحیح ده بیا دلته کې وګورئ وایي there is a bar magnet without any indication how will you identify its south pole یو بار میګنټ دی زموږ سره صحیح ده یو اوږد مغناطیس دی او په دې باندې څه انډیکیشن نشته مطلب دا دی چې په هغې باندې پولز چې دی هغه تا ته ښودلي نه دي مطلب ان اس وغیره صحیح نه دي لیکلي نو ته به دا څنګه آیډنټیفای کوې ته به دا څنګه معلوموې چې یاره د دې نارت پول کم یو دی یا د دې ساوث پول چې دی نه هغه کم یو دی صحیح ده نو د دې طریقه دا ده چې دا ته په تار باندې آزاد فریلی سسپینډ کړي نو دی به ځان په خپله باندې الاین کړي په نارت او په ساوث پول کې مطلب د ځمکې چې کوم میګنیټک فیلډ دی صحیح ده د هغې سره به دی ځان الاین کي مطلب په هغې کې به ځان برابر کي نارت پول ته به د نارت پول لاشي او ساوث پول ته به د ساوث پول لاشي چې کله دی په تار باندې ته ځوړند کي او دغه شانتې پرېږدي صحیح ده
نو کوم چې نارت طرف ته هغه به نارت پولی ده او کوم چې ساوث طرف ته هغه به ده ساوث پولی. په دې طریقې هم ته معلومول شي. د دې نه علاوه کته وی چې یاره زی داسې نه معلوموم، نو بل طریقې دا ده چې ته به یو نون میګنیټ بل یو مغناطیس راوالی چې د هغې باندې هغه آئیډنټیفای، مطلب نارت پول او ساوث پول په هغې باندې یي. صحیح ده؟ نو ته به څه وکې، دا کم مغناطیس چې تا راغستی دی په کم باندې چې دغه علامتونه نشته، نو ته به یې دې ته رانږدې کړي، د دې د یو پول ته بیا د بل پول ته، دا کم پول چې ریپیل کوو، مطلب اس ته رانږدې کړو د دې د هغه پول ته کم چې د ریپل کوو. مثال په طور باندې دا ستا سره دې ته وګورئ، دا ستا سره یو بار میګنیټ دی. صحیح ده؟ په دې باندې څه نشته. دا بل ستا سره یو بل بار میګنیټ دی، په دې باندې ستا سره دلته کې دې سیټ ته ان او دې سیټ ته اس لیکلی شوی دی، په دې باندې نه دی لیکلی شي. نو ته چې کله دا ان مثال په طور دې ته رانږدې کړې، که دې ان دا سر راښکودو نو پوه شه چې دا اس دی، دا څه دی؟ اس دی. خو که دا یې ریپل کوو، مطلب دا یې ټیل وهو، نو پوه شه چې دا څه دی؟ دا ان دی، مطلب دا سیم پولز دي. که دا یې تمبوو نو دا ان دی، او که دا یې اټریکټ کوو نو دا اس دی. نو په دې طریقه هم ته معلومولی شي. صحیح ده؟ د دې نارت او ساوث پول ته معلومولی شي. او دا د دې نه مخکې چې درته دا ما څنګه ووي چې یاره ته یې په تار باندې ازاد ځوړند کړي، نو په دغه طریقه باندې هم معلومیږي. ها بیا بل وایي there are three similar metal bars. One is a magnet, the second one is that of iron, and third bar is of aluminum. How would you identify each bar? ستا سره یو درې بارز دي. صحیح ده؟ یو د سره بار میګنیټ دی، مطلب مغناطیس دی، بل د سره وسپنه ده اسې، او دریم د سره چې دی نه هغه الومینیم دی. صحیح ده؟ مطلب ستا سره داسې دا یو ستا سره میګنیټ شو، بل ستا سره آیرن شو، او بل ستا سره الومینیم شو. دې ته به زه ولیکم ا، دا آی شو آیرن، او دا ستا سره مغناطیس شو. صحیح ده؟ نو دا به اوس موږ څنګه پیژنو چې یاره په دې کې آیرن کم یو دی، او په دې کې مغناطیس کم یو دی، او په دې کې الومینیم کم یو دی. نو ګورئ دا مغناطیس چې تاسو راواخلئ او د آیرن ته یې نږدې کړئ، نو دی به څه کوي، دا به دا ځان ته اټریټ کوي، راکاږي به. صحیح ده؟ په دې کې چې دا یو کم میګنیټ دی. او که تاسو ته فرض کړه مثال په طور دا درې واړه تا ته نه دي معلوم، نو ته بل یو نون میګنیټ راواخله چې هغه تا ته پته وي چې دا مغناطیس دی. صحیح ده؟ دا راوړه دې ته نږدې، دغه مغناطیس ته نږدې، نو دی به دا مغناطیس راکاږي. او بل دا خبره چې دی به په څه ځایونو کې ریپل کوي هم، مطلب د دې سیم پولز که دې ته نږدې شي نو هغه به ریپل کوي، او اپوزیټ پولز چې دی هغې نه به راکاږي. خو وسپنه چې دا د وسپنې سره به دی داسې نه کوي. نو دا یو ته جدا کړه چې دا مغناطیس دی، په دې کې به د ریپلجن او د اټریکشن دواړه هغه صفتونه وي. مطلب مغناطیس تاسو لیدلي دوه مغناطیسونه چې کله تاسو راولئ نو هر طرف نه یو بل نه اټریکټ کوي. بعضې سایډونه داسې چې د هغې نه یو بل ریپل کوي، مطلب دغه سیم پولز دي، دا کم نه چې یو بل ریپل کوي دغه پولز د دوی څه دا سیم وي. نو په دې کې به دا دواړه صفتونه وي. نو دا تا سره مغناطیس شو. وسپنه کې به داسې نه وي، دا به د هر طرف نه راکاږي، مطلب دې کې به صرف اټریکټیو کم اټریکشن چې هغه به وي، نو دا به دا راکاږي ځکه چې دا وسپنه میګنیټک ده، مطلب مغناطیسي ده، نو مغناطیسي ځان ته راکاږي. صحیح ده؟ نو دا به ځان ته راکاږي. دا شتا سره شوه وسپنه، دا دواړه معلوم شو. اوس پاتې شو الومینیم. نو الومینیم ځان پوه که الومینیم چې دا زموږ سره دی نان میګنیټک، مغناطیسي نه دی، مطلب مغناطیسي ځان ته نه راکاږي. نو مغناطیس په دا ځان ته نه راکاږي، نو ته پوه شه چې دا زما سره هغه الومینیم دی. نو دا درې واړه ستا سره معلوم شو. صحیح ده؟ نو دا طریقه ده د دې د معلومولو. ښه اوس دلته کې څلورم نمبر ته وګورئ. وایي a plastic comb charged with a woolen cloth is touched with an iron key. What do you observe? Give an example of similar phenomena in daily life. د پلاستیکو یو منګز ده چې هغه منګه د وړۍ په یوې کپړې پورې هغه منګه مګلې ده. صحیح ده؟ نو دا منګز چې کله د وړۍ په دې کپړې پورې مګلې ده، نو داسې شوي ده، دا چارج شوي ده. صحیح ده؟ دا چې بیا منګه کله راوړو او د وسپنې په یوه چابۍ پورې دا منګه ټچ کړو. صحیح ده؟ نو تاسو څه مشاهده وکړه په دغه ټایم کې څه چلو شي. او د دقې شانتې مثال تاسو په دې
حقیقي ژوند کې د دې یو مثال ورکړي. نو دا منګزه چې کله چارج شي صحیح ده چې کله دا منګه په ویختو پورې او یا په وړۍ په یو کپړې پورې دا منګز وهو په یو ډایرکشن کې دا په منګرا کاګو نو دیتا الکترونز چې د هغه ترانسفر شي او په دې باندې راشي نیگیټیو چارج. دا چې بیا منګه کله نو وسپنې یو چابې ته نږدې راوړو نو د دې نه دغه چارج چې دی دا سمدستي ترانسفر شي دغه چابې ته او دا په خپل نیوټرل شي. مطلب د دې نه دا چارج ختم شي او دا په دغه ټک باندې چې راشي د چابې ته. نو په دغه ټایم کې به تاسو یو ورکوټ شانتي سپارک یا کلیک غونته کې ساوند چې دی هغه به تاسو ابزرو کوئ، هغه به تاسو واورئ چې یو معمولی شان سپارک یا کلیک ساوند چې دی ټیک شانتي आवाज دا بوشي. صحیح ده. بل د دې په ریل لایف کې که مثال موږ ورکو نو هغه دا دی چې کله چې موږ په کارپټ باندې خپیا بلخپی وګرځو او بیا د وسپنې یو ټاله یا یو هندل چې دی د دروازې په هغې باندې کله موږ لاس ایږدو نو هغه موږ له کرنټ شانتي راکړي. دا یې په ریل لایف کې هغه مثال دی. صحیح ده. ښه بیا دلته کې 4 نمبر ته وګورئ انویسټیګیټ. you are provided bar magnet, paper pins, glass, plastic, aluminum, steel plates and a wooden board. Investigate which material allows magnetic attraction to pass through it. دا سیزونه تاسو له درکړل یو بار میګنیټ ته، پیپر پینز دي صحیح ده او شیشه ده، پلاستیک ته، الومینیم ده، سټیل پلیټس د سټیلو پلیټونه دي اینڈ ووډن بورډ او د یو د لرګي یو تخته ده. نو په دې کې وای کم مټیریلز چې دي هغې نه به میګنیټک اټریکشن چې دی دا پاس کیږي. مطلب دا مغناطیسي کیچاو چې دی دا به د دوی نه پاس کیږي. نو په دې کې که تاسو وګورئ نو دا مغناطیسي کیچاو چې دی هغه د ټولو نه پاس کیږي ځکه چې پیپر پینس چې دا په خپله د اوسپنې نه جوړ دی نو دا په دې مغناطیس پورې په خپله انخلي او مغناطیسي کیچاو ته پاس کیږي. مطلب د دې دا دی چې که دا پیپر پین موږ په مغناطیس پورې چپکاو کو او بیا بل یو میخ ته داسې شي دا مغناطیس نږدې کو نو هغه به پورې منخلي. مطلب د میګنیټک فیلډ چې دی هغه به هم د الاو کوي. صحیح ده. بل ګلاس چې دی شیشه، نو شیشه چونکې نان میګنیټک دی نو دا هم میګنیټک فیلډ مطلب شیشه موږ منځ کې کیدو او یو طرف ته د مغناطیس کیدو او بل طرف ته د اوسپنې یو شیز کیدو نو دا مغناطیس چې دی د شیشې نه بل طرف ته چې کوم د اوسپنې د اساس پروت دی دا به ځان ته مطلب راکاږي. میګنیټک فیلډ د دې نه هم پاس کیږي. بل پلاستیک د پلاستیکو نه هم پاس کیږي. الومینیم چې دی الومینیم چونکې هم نان میګنیټک دی نو د دې نه هم پاس کیږي. و سټیل پلیټس چې دي سټیل پلیټس چونکې دا په خپله سټیل چې دی دا په دې کې وسپنئ دا په وسپنه باندې مشتملي. صحیح ده. نو په دې پورې مغناطیس چې دی هغه انخلي. صحیح ده. نو د دې وجې نه دی به هغه میګنیټک فیلډ چې دی هغه به دی بلاک کوي. مطلب اخوا چې بیا بل سیز د دې نه پروت وي نو هغه کیدای شي چې د مغناطیس ځان ته را نه کاږي. مطلب دغه پورس په ډېر ویک ځکه چې دی به دلته کې به دی سټیلو په دې پلیټ پورې په خپله باندې ونخلي. او ووډن بورډ چې دی د لرګي دا بورډ چې دی صحیح ده نو دا هم میګنیټک فیلډ چې دی نه هغه د دې نه پاس کیږي. صحیح ده. نو دا کم سیزونه چې ما تاسو ته وایي کم چې نان میګنیټک دي د هغه ټولو نه پاس کیږي میګنیټک فیلډ او دا کم چې سټیل پلیټ دی نو سټیل پلیټ چې دی دا به د دې نه به یا بیخي پاس کیږي نه بلاک کوي به یا به ډېر ویک. صحیح ده. مطلب انتهایی ویک. بل ښه دې لاندې ته وګورئ پراجیکټ دی. صحیح ده. 5 نمبر وای you are provided with a water tub, cardboard, magnet, sellotape. Make a boat using the materials provided you will to you whose forward or backward motion can be controlled by another magnet. تاله وای درکړی شوي دي مثال په تور باندې د اوبو یو ټب دی ستا سره ګته ده مغناطیس دی او پټۍ ده ستا سره سیلوټیپ دی دا کم کریټونه مریټونه پې منګه نه دا کوو دغې ته سیلوټیپ وایي دا کم شیشه واله غوندې کې پټۍ چې دغې ته سیلوټیپ وایي. وایي تاسو یوه کښتۍ جوړه کوئ دا ټول مټیریلز چې کوم دي دا استعمال کوئ. صحیح ده. خو د دې کښتۍ فارورډ او بیکورډ موومنټ چې دی دا تاسو داسې کښتۍ جوړه کړئ چې د دې دا حرکت قابو کېږي په یو مغناطیس باندې. صحیح ده. بیا you are given a cardboard, torch, bulb, electric cell, screws and connecting wires. Design and make a test board for science quizzes so that the bulb light up and the correct answer only. وس په دې خو تاسو پوه شئ په دې لاولني باندې چې دا کم سیزونه چې موږ له راکړلي کارډبورډ شو صحیح ده او سیلوټیپ شو
نو کارډبورډ چې دی د دې نه به موږ ګته دا کومه کارډبورډ چې دی سوري دا ګته د دې نه به موږ کشتۍ جوړو. صحیح ده. کشتۍ به تی جوړو کو دا سیلو ټیپ په کې هم استعمال کو. بیا به د دې سیلو ټیپ په مدد سره موږ په دغه کشتۍ پورې یو مغناطیس چې دی نه غکلب او بل یو مغناطیس په بیا راوالو دا بورډ چې دا په پټپ کې کیدو او دغه مغناطیس په دې کشتۍ نه اخوا دی خوا غیر چاپیره دا کوو نو د کشتۍ په دې مغناطیس په دې اټریکشن باندې یخو اخو بل خوا زی مطلب د دې دا موشن چې دا به کنټرول کیږي. صحیح ده. دغه طریقه د کشتۍ د جوړولو شو. ها د دې پکچرز تاسو ته هم په دې ویډیو کې ولګوم نو تاسو بیا په دې باندې پوه شئ. صحیح ده. بل دا چې دی نو تاسو لا وی یو کارډبورډ یو غته چې دا هغه درکړی شوی ده او دغه دی د بیټرۍ کم بلب شي ټارچ بلب هغه دی او د بجلی کم سیل چې دی هغه د تاسو سره او سکروز دي تاسو سره پیچي میخونه. صحیح ده. او تاسو سره تارونه دي. وس تاسو وای دا سکارو کوي چې ډیزاین کوي جوړ کوي یو ټیسټ بورډ د ساينس د کویزز لپاره. خو د ساينس کویزز چې کم بورډ باندې تاسو لیکي نو تاسو داسې بورډ جوړ کړئ د دې بلب او د دې هر څه په مدد سره چې کله منګه صحیح کویز چې دی داغه منګه سلیکشن کوو منګه صحیح جواب منتخب کوو نو بلب خکېږي. په غلط جواب باندې بلب نه خکېږي او په صحیح جواب باندې دا بلب چې دی لایټ اپ کیږي مطلب خکېږي. ها نو دا دې حساب دی چې منګه به دلته که تاسو ګورئ دا زموږ سره پرس کا دې تاسو لاین نه کاغم لاین ته ډرا کوم. صحیح ده. دا مثال په تور زموږ سره هغه الیکټریک سیل دی. مثال په تور یا زموږ سره یو بیټری ده. صحیح ده. دا زموږ سره هغه پلس ټرمینل دی دا زموږ سره هغه ماینس دی. اوس د پلس ټرمینل له یو تار دي سره هغه یو د دې ماینس ټرمینل نه پلس ټرمینل او ماینس ټرمینل دوه نو دا وایرز ما واغستو. اوس دلته کې ما سره دغه کارډبورډ دی دا کومه غته چې ده تاسو لاسي مثال در کوم په دی باندې ځان پوه کوي. صحیح ده. وز دا په دې غته کې ما مختلف کویزز لیکل وز دلته کې زه تاسو ته دومره وګت دغه نشم کولای ځکه چې زه دومره نشته. صحیح ده. خو مثال په تور باندې دا درې زما سره اپشنز دي. دې ته به بره ما یو سټیټمنټ لیکلی ځکه مثال په تور زه یم چې د اوبو فارموله چې ده نو هغه څه ده نو په هغې کې مثال په تور دا نورې ما د نورو شیزونو فارمولې لیکلي دا مثال په تور دا پکې غلط دی دا پکې غلط دی دا یو اپشن A دی یو B دی او یو C دی او B نمبر اپشن زما سره صحیح دی او زه غواړم چې یاره په دې B نمبر باندې دې ته ما داسې مخامخ څه شی لګول دی یا مثال په تور د کارډبورډ په دې منځ کې ما دغه یو بلب چې دی دا داسې فټ کړلی. صحیح ده. ما دا بلب داسې لګوللی. اوس په دې اپشنز کې په دې باندې ما نور کویزز هم لیکلي مختلف مثال په تور 10 مې به لیکلي 20 مې به لیکلي دې ته ما سټیټمنټ بره داسې لیکلی چې یاره د اوبو فارموله چې دا نو هغه ډیش ته او لاندې مې پکې بیا یو B نمبر کې د هغې جواب صحیح لیکلی. نو اوس یو ماشوم راپاسي او په دې B نمبر باندې ګوته کېدي یا مثال په دلته کې مې ورته یو بټن لګولی یا مې ورته یو سکرو لګولی نو د دې سره دا بلب ښه شي او د دې نورو سره نه ښه کېږي. نو ما به څه چل کړی چې دا دلته کې به سرکټ مکملیږي. سرکټ په څنګه مکملیږي ځکه چې دا تار به ما بولی. صحیح ده. دا C او A نمبر چې دی دا خالی خو دا تار به ما بولی مثال په تور باندې دی B نمبر ته. صحیح ده. او دلته کې ورته مثال په تور ما بټن ولګو د آن اف. صحیح ده. نو چې کله دغه B نمبر اپشن دا بټن دا آن کو نو چونکې B نمبر اپشن صحیح دی سرکټ مکمل شو نو بلب پخه شي. خو په C نمبر کې او په A نمبر کې دا سیزونه خالی دي نو د دې سره سرکټ نه مکملیږي. صحیح ده. نو دا بلب په نښه کېږي. نو دا یو مثال شو په دې باندې غالبا چې تاسو پوه شئ چې په دې طریقه باندې موږ یو کویز بورډ چې دی هغه د ساينس هغه جوړولی شو. صحیح ده. چې په رایټ انسر باندې به دا بلب چې دی دا به لایټ اف کېږي دا به ښه کېږي. صحیح ده. نو آی هوپ چې تاسو به په دې کنسټرکټیو ریسپانس کوېسچنز باندې څه نه څه چې دی هغه پوه شئ او را روانه ویډیو کې به انشاءالله بیا په پیج نمبر 110 باندې
دا بل چپټر چې د سټرکچر اف د ارث دا به شروع کوو. صحیح ده. د رواني ویډیو پورته سپارم په الله د الله پامان.